د ننګرهار وادي کرنیز ریاست مسؤلین وایي چې د څلورو لسیزو وروسته د یاد ریاست د نجارۍ فابریکه په لویه کچه د تولیداتو لپاره چمتو شوې ده. د ننګرهار وادي کرنیز ریاست د مطبوعاتو مسؤل سید همایون غریبمل وایي د لومړي ځل لپاره د نجارۍ په فابریکه کې د وادي کرنیز ریاست د څلورګونو فارمونو د وچو ونو له لرګیو څخه د زیتونو لپاره کریټونه، چوکۍ، کوټبندونه، میزونه او نور بېلابېل ډوله توکي جوړیږي. نوموړي ویل چې د څلورو لسیزو وروسته د ننګرهار وادي کرنیز ریاست د نجارۍ فابریکه په لویه کچه تولیدات وړاندې کړي او تمه لري چې دا کچه تر دې هم لوړه شي. له ښه مرغه په دغه فابریکه کې جوړ ټول جنسونه زموږ د خپلو لرګیو دي. مقصد به دا دی چې په څلورګونو فارمونو کې مخکې دغه ونې به چې چپه شوې د شویو بېلابېلې ونې دا به چپه شوې، خلک به تالا کولې، چور کولې به یې. له اوس ښه مرغه زموږ رهبري دا پلان ولرلو چې دغه ټولې ونې راټولې کړي او دلته نجارۍ فابریکې ته انتقال کړي. یعنې دغه لرګي زموږ خپله د کانال لرګي دي. له څلورو لسیزو وروسته دغومره تولیدات انشاءالله له کانال ادارې وړاندې کړه او د دې نه به لا ښه ترسره شي. د ننګرهار وادي کرنیز ریاست د نجارۍ فابریکې مسؤل محمد زمان وایي چې د کلونو ځنډ وروسته نجارۍ فابریکه په کار پیل کړی او په ډېر لوړ معیار او کچه تولیدات بازار ته وړاندې کوي چې په وینا یې بازار یې ډېر تود دی او مسؤلین ورسره ژمنه کړې چې کارکوونکي به یې ورزیاتوي تر څو تولیدات زیات شي. 40 کلونو وروسته په دغه معیار باندې کارونه چې په دې فابریکه کې اوس کې دا مخکې نه وو شوي. دلته په دې فابریکه کې لومړی ځل د اول وار ده چې د دې رهبرۍ په خاص پاملرنې سره موږ دغسې کوچونه، میزونه تولید کړل چې حتی دارالامان ته کابل ته موږ انتقال کړل. دا میزونه ارګ ریاست جمهوري ته ورسېده چې موږ دا تولید او هغو د هغې خوا نه موږ ته فرمایشونه راغله. دا کارونه موږ اوس وکړل، دا مخکې نه کېدل. حفیظ الله چې د ننګرهار وادي کرنیز ریاست په نجارۍ فابریکه کې د غنمو په بدل کې کار کوي وایي چې له خپل کار خوښ دی او ډېره مینه یې مخ ته وړي. هغه زیاتوي د کار په بدل کې چې کوم مزد ورکول کېږي د کور اړتیاوې نشي پوره کولی، خو د هېواد سره د مینې په خاطر خپلې چارې پر مخ وړي او وایي ډېر خوښ دی. زه دلته په دې نجارۍ فابریکه کې کار کوم د زیتونو او د خپل کار نه خوشحاله یم. خصوصا کوم رئیس صاحب چې اوس راغلی دی دې زموږ کارونو ته ډېره توجه کړې ده. دا برانډه خرابه دې ترمیم کاري شروع کړې ده. نور چې زموږ کوم مواد دي هغه هم ورته ویلي دي انشاءالله چې موږ له به یې واخلي. او زه خپل وظیفې نه خوشحاله یم، په ایماندارۍ خپل وطن ته خدمت کوم او هېڅکله به ناغېړي ونه کړم چې او ټول ملګري زموږ همداسې دي ښه کار کوي خپل او خدمت کوي وطن ته. د نجارۍ فابریکه چې د لومړي ځل لپاره په 1939 کال هډې فارم اړوند څمرخیلو سیمه کې فعاله شوه، هغه مهال یې شاوخوا 1300 تنه کارمندان درلودل چې د کانال د اړتیا پوره کولو ترڅنګ به یې دولتي ادارو ملکي خلکو ته اړتیاوې پوره کولې چې بیا د کورنیو جګړو پر مهال یا د فابریکه تخریب او له کاره ولوېده.